له پرون راهیسې د کابل پوهنتون د تنکیو ګلانو د رژېدو عکسونه ګورم. هیڅ نشم لیکلی، چوپ او مات یم. ما ویل لیکل او د زړه درد بیانول څه فایده لري؟ اوس دې که وویل پر پوهنتون او مکتب برید د مجاهدینو ایجاد دی، بیا طالبانو انکشاف ورکړ او دا د نورې تروریستي ډلو دا وحشت اوج ته ورسولو. سم د لاسه در باندې ټاپه وهي چې د جهاد ارزښتونه نه مني. که دې وویل چې د هالند او فرانسې خلاف په زرګونو سړکونو ته راوځي، خو د هغو تروریستي ډلو په خلاف چې د اسلام په نوم وحشت کوي او دین او عقیده دې بدناموي، ولې غږ نه پورته کوئ؟ بیا هم در باندې ټاپه وهي چې دا او هغه. که دې وویل داسې مقدس ځای، ارزښت او هدف راوښیه چې د جهاد په نوم له وحشت او بریده خوندي پاتې وي، بیا هم هماغه کیسه ده. نو ښه ده چې هیڅ ونه وایم. خو دومره باید ووایم چې دا د ضیاءالحق د هماغې ستراتیژۍ دوام دی چې یو پاکستانی جنرال یوسف په خپل کتاب کې په وضاحت بیان کړی. هغه لیکلي کابل څخه د وینو حمام جوړ کړئ. دا د جنرال اختر د هماغې پالیسۍ برخه ده چې ویل یې د نجیب حکومت خلاف پل والوزوئ، برقونه قطع کړئ، اوبه بندې کړئ، سړکونه خراب کړئ او د کابل حکومت دومره ټپي ټپي کړئ چې ځان راټول نشي کړی. هغه به ویل کابل حکومت د پاکستان لپاره بلا ده او بلا باندې دومره ګزارونه وکړئ چې دومره واړه واړه زخمونه پکې جوړ کړئ چې له ډېرو وړو وړو زخمونو راچپه شي. نو پاکستان مو تر هغو چې د ځان غلام او تسلیم نه کړي له دې کارونو لاس نه اخلي. نو اوس باید د خلکو زموږ د دولت عقل سر ته راشي او د هر ډول افراطي او وطن ضد تفکر پر وړاندې ځان منسجم او راټول کړي. که همداسې ډوبه جاله کې روان وسو، تاریخ در باندې بیا تکراریږي.